ازمایښت یې ښه و. هغه عبارت چې کندوزي بڼوال یې د املوکو د میوې په اړه وایي. د دغې میوې بڼوالۍ ته که څه هم کندوزیانو تازه مخه کړې، خو د بڼوالو په وینا حاصلاتو ته په کتو یې په دې عرض یې د تر څو کلونو وړاندې د نوموړې خوږې میوې د بڼونو جوړېدا ته مخه کړې وای. تازه د دغه ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې بڼوال د املوکو د حاصلاتو د ډیروالي خبر ورکوي او په وینا یې که د بازار موندنې په برخه کې شته ستونزې حل شي، دوی به وکولی شي له دغې میوې څخه د خپل ځان لپاره ښه عاید ترلاسه کړي. حاصلات یې ښه دي. یو جرې باغ تقریبا چې ونې ورسېږي 1500 منه تر 2000 منه پورې املوک کوي او که په 100 روپۍ هم خرج کړي 2 لک روپۍ کوي. در ایسای بازاریابی یک کمک توجه کنن که ما وقت زمانی که حاصلات ما میرسه ما بازار نمی داشته باشیم، برای صادرات برای جای دور رفتن ازم یک همکاری داشته باشه دولت دیگه. یعنی کلان خواسته ما از دولت است دیگه. له دې سره د نوموړې ولسوالۍ د کرنې مسؤلین هم سږکال په یاده ولسوالۍ کې د املوکو حاصلات تیر کال ته په کتو ډیر ښه او کروندګرو ته ډاډ ورکوي چې د بازار موندنې په برخه کې به خپلې هیڅ راز هلې ځلې ونه سپموي. سږکال د امام صاحب ولسوالۍ کې د بڼوالو کچه ډېره ښه ده، په ډېره جګه سطحه ده، خاصتا د املوکو د باغ په رابطه باندې که تاسو راغلئ خپل سترګو باندې مو ولیدل نو حاصلات یې ماشاءالله ډېر ښه دي. ویل کېږي په کندوز کې سږني ښه موسم نه یوازې د املوکو پر حاصلاتو مثبت اغیزه کړې، بلکې سږکال په دغه ولایت کې د ډیری نورو میوو حاصلات هم تیرو کلونو ته په کتو د پام وړ ښه وو.